جرګه د پښتون وطن روایت دي. د جرګې آنر څوک هم نه وي. موږ او تاسو پښتون او ټول ګنډاپور ناسته د پاکستان مهم شرطونه او د منظور پښتين تازه وینا څه یې ویلي ټول لا سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. پښتين وایي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. ګنډاپور وایي د قومي جرګې د پریکړې ملاتړ به کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر الیمین ګنډاپور سره تر لیدنې وروسته ویلي د پښتنو قومي جرګه به پر خپل وخت او ځای کې په امن سره کیږي. هغه زیاته کړې چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. بل خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر چې له پی ټی ایم سره خبرو کې د پاکستان د دولتي پلاوي مشري کوله، وایي جرګه چې هره پریکړه وکړي دی به د اعلی وزیر په توګه ملاتړ کوي. پښتين له ګنډاپور سره تر لیدنې وروسته د پښتنو قومي جرګه به په امن کې او پر خپل وخت کېږي. منظور پښتين وایي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. ګنډاپور وویل جرګه چې هره پریکړه وکړي دی به د پښتونخوا د اعلی وزیر په توګه ملاتړ وکړي. په خبر کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ ناسته کې پریکړه وشوه چې په مشروط ډول پښتون ژغورنې غورځنګ ته د جرګې اجازه ورکړل شي. پاکستان کې د بي بي سي خبري اعلان وایي حکومتي پلاوي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم له پالان سره د مذاکراتو لپاره د جمرود وزیر ډنډ سیمې ته روان شوي دي. پی ټی ایم وایي تیرو څو ورځو کې شاوخوا 400 غړي او ملاتړي نیول شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. د نور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. ښه وخت ښه شي.